بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. زما عزت مندو بدين إسلام كدير كمال ده د الله رسول مونږ ته هغه اعمال بیان کړي چې د هغې په وجه باندې مونږ جنت ته داخلېدلی شو، او د دې ډېر لحاظ پکار دی. زما عزتمندو دا وړې خبرې نه دي، دا په دې باندې یقین کول پکار دی او د دې اهتمام او لحاظ کول پکار دی. یو د هغه اعمالو نه چې انسان په جنت ته داخلېږي زما عزتمندو هغه سلام کول دي. مونږ او تاسو څومره تقصیر په دې کې کوو، څومره کوتاهي کوو. سلام زمونږ په اجتماع کې نشته. سلام د رب العالمین نوم دی، د جنتیانو تحفه ده. لکه رب العالمین فرمایي: تحیتهم فیها سلام. د جنتیانو ډالۍ چې د یو بل سره ملاویږي څه به وړاندې کوي، ځکه چې هلته خو پیسې څوک چاته نه ورکوي، نعمتونه څوک چاته نه ورکوي، ځکه چې جنت دی هر څه پکې پراخه دي. ډالۍ د هغوی سلامي، یو بل ته سلام کوي. او همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، ابو هريره رضی الله عنه حدیث دی، وإذا الله رسول فرمایلی: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. تاسو جنت ته نشئ داخلېدلی تر څو چې تاسو مؤمنان نشئ. ولا تؤمنوا حتى تحابوا. او تاسو ایمان ته نشئ رسېدلی تر څو چې تاسو له یو بل سره محبت ونه کوئ. الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه احببتم. آیا دروخم تاسو ته داسې یو څیز اذا فعلتموه تحاببتم چې تاسو کله هغه څیز وکئ، په هغې باندې عمل وکئ، نو تاسو به له یو بل سره محبت پیدا شي. او چې کله له یو بل سره محبت پیدا شه نو تاسو کې به ایمان راشي، مؤمنان به شي. چې کله ایمان کامل شه جنت ته به داخل شي. هغه څه دی؟ افشوا السلام بینکم. سلام په خپل مابین کې عام کړئ. زما عزتمندو سلام عام کول، په یو بل باندې سلام اچول، او همدارنګه سړی خپل کور ته را داخل شي، په خپل بچو اهل باندې سلام واچوي: السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. په تاسو باندې د سلام وي. نو الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې موږ او تاسو د دې اسلامي تعلیماتو لحاظ وکړو، په دې باندې عمل وکړو، او د دې لپاره چې زموږ دنیا او آخرت دواړه ښایسته شي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.